د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش سفر لپاره د ملي لوبډلې لپاره روزونکی وټاکه. ګران اوریدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د کرکټ بورډ په خپور شوي خبر کې راغلي د بنگلاديش په کوربتوب سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابه د پریکړې پر بنسټ به مشر روزونکی انډي مولز، د توپ وهنې روزونکی نوروز منګل، مرستیال روزونکی خالق داد نوري او مجاهد زدران او د لوبډلې مدیر بیا نظیم جار عبدالرحیم زید د یوازینۍ ټیسټ لوبې او درې اړخیزه شل اوریزو سیالیو پر مهال له ملي لوبډلې سره وي. د ملي لوبډلې د مشر روزونکي لپاره تر دې دمه له بېلابېلو هیوادونو څخه 50 تنو خپل غوښتنلیکونه رالیږلي دي چې په څو اونیو کې د مشر روزونکي تر ټاکل کېدو وروسته به د هغه په مشوره د توپ وهنې، توپ اچونې او فیلډینګ په برخه کې هم روزونکی وټاکل شي. دغه راز د ملي لوبډلې لپاره د مدیر دنده هم ازمایښتي ده. نو پر همدې اساس نظیم جار عبدالرحیم زید چې له ډېر وخته په کرکټ بورډ کې دنده لري د دې سفر لپاره د ملي لوبډلې مدیر ټاکل شوی دی. په هر حال کرکټ بورډ ته شرم پکار ده چې په 2 میاشتو کې د ملي لوبډلې لپاره کوچ پیدا نه کړ. نو خو تمه درلوده چې اوس به سنګکار یا بل مشهور روزونکی راځي او د ملي لوبډلې کوچینګ به کوي. او بل په افغانستان کې خو تحت الرجال نه ده چې یو کس دې 2 دندې وکړي. انډي مولز چیف سلیکټر ده، اوس مشر روزونکی هم ټاکل شوی. مجاهد زدران د سلیکشن کمیټې غړی دی او اوس مرستیال روزونکی ګمارل شوی. د کرکټ بورډ د رسنیو برخو مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زید بیا د لوبډلې مدیر ټاکل شوی. یعنی په یو وخت کې 2 دندې ورکړل شوي دي. دا چې پیل سیمنز کاري دوره له نړیوال جام سره هم مهاله پای ته رسېده نو باید له مخکې نه د کوچ غم خوړل شوی وای. خو له هغه وروسته هم کرکټ بورډ ډېر زیات وخت درلود او کولی شول یو روزونکی پیدا کړی وای. خو کرکټ بورډ پاتې راغلی. هیله ده چې راتلونکي کې نوروز منګل چې د توپ وهنې کوچ د رخصت شي هغه په خپله په شارټ سلیکشن او تخنیکي توپ وهنه کې ډېر مشکلات لرل نو نورو ته به څه ور وښیي. په هر حال د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ یوازینۍ ټیسټ لوبه به د سپټمبر په 15مه نیټه پیل شي چې په موخه یې په ټیسټ لوبډله کې شامل لوبغاړي دا مهال په عربي اماراتو کې په تمریناتو بوخت دي. دغه راز د 3 اړخیزه شل اوریزو لوبو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې لوبغاړي بیا په کابل نړیوال لوبغالي کې په تمریناتو بوخت دي. تاسو د انډي مولز د ټاکل کېدو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالو او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.